نن روزه راغلا زما استاد پته بلګي زما استاد اعمال پته بلګي ز پډیر عاجزی سرا درخواست کوم اخیرونو تا چې ای زما د خدای د رضا د پاره دا پیغام وری خلق تا موای چې اترکاتا تراوید ای زما مولانا صاحبا خیر دې ته زما مشر محترمی ته زما معززی د خدای د رضا د پاره خلق تا ترغیب ورکی چې شلکاتا تراو کی سلویخ سجدی دی سو سجدی دی عزیزانو په عام نفلونو باندې دا عام وخت کې چې ته یو سجده لګې په نفل باندې الله رب العالمین ستا 500 واړه ګناهونه معاف کړي 500 نیکی دی الله عمل نامه کې لیکي خو چې کله رمضان کې نفلو کې الله ته یو سجده لګې لا بل تسجدی تبارا غلے نہیں چې الله دی او یا زر گناہونه معاف کی نو اے زمارونو سوال در تکوما پریدی پاٹی پریدی دغه مصنوی خبر پریدی خلق را ابلی مانزتا اے خلقا امام مالک رحمت اللہ علیہ با رمضان کی سور رکعت دشپی کول امام شافعی با سور رکعت دشپی کول امام احمد بن حنبل بسور رکعت کول امام ابو حنیفہ بسور رکعت کول اے خلقا خلق تا دن مرا کموی تچی سکے خپلے کوا زما مسلمان رورت او آیا وس کوا چی دشل رکعتو تراو بزے باندے ورسرا سلویخ رکعت نور نفلون موکا ذکر دروجی عبادت دیر بہتر عبادت دروجی عبادت دیر بہتر دے درخواست میں دا دے آگی علماء تا دا ہری مکتبہ فکر والاوی زنا من عالم خدا اللہ دا رضا دا پارا عوامو لترغیب ورکی او خپلم کوششو کئی چه تلاوت اکی نوافل اکی عبادات اکی صدقات اکی صل رحمی اکی دیو بل بحال ورحمی گئی دیو بل بحال باندی ورحمی گئی قسم دے زمون خوڑی رخولی دین دے دا خود دیو بل نا قربانی دل دی نا عبداللہ ابن عمر صفون برابر کر صحیح برابر کر صفون برابر کر ما یو چاہتا ویل مالو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک صفون برابر کا یو راتا وہ کیوں ویل مولی سے کوئی نا خبر لگا واضحہ کا کہ پیزاری پخپو کا نو مانز کیسے گپے لگا انگو جو مخی بجے جنازے کے دلو ندی شیخان و بوداگان بے آواز کول ویلے گورے بید جنازے نا بات بدعا کو خدیم مخطول کیے نہیں دا سے بہو کنا اس منگ سا آواز کو پیزار و باز جدے پیزار آوازو کو نیو بل لدا سو گوری دا سی شرط یار خوبے پی ورا گئی پیزار الگا کیگی وی داس خکولے وی کیگی ما اوڑی رگیلیش سپنگیرو نا قربان شا سپنگیرو نا قربان شا سپنگیری خو سپنگیریو کن سپنگیری لال دین رانا گڑور شا مشران رانا لال دین رانا گڑور شا زمان دے علماء سادر بو داسی با کپڑا لگی دلیوا داسی با کپڑا لگی دلیوا و خدای قسم دے زمان یو استازو قسم در تخرم ناغ پٹکے یہ دو کپڑوں نہ گنڈلے شو مینس کی نماز المولی سے پڑھ کے دا خواسم غٹتے نو کدا کپڑی دوڑا جدا کی دو پڑھ کی بشی ما تو زہ قلقلا خان دزان نہ جوڑ کرے ہمدا الفاظ رہتے دے زہ قلقلا خانہ تالا پتہ دا کہ دے پڑھ کی پہیو یو ول باندی او یا گناہوں معاف کیگی نو چې سمر پڑھ گئے میں غٹی خدا میں تمہرا گناہوں معاف کیا گا علماء پدیو اوہ په جواز لگے کنا او کوشش کو چې لری کئی بازا شے لری کی دا برابر نہ دے پٹکے مٹکے وہ داغی مولے نو سمرا مرگری قسم دے جدے چاہ سنت خلاف ہوئی زم پلاس کے تک دے موبیل بانے زخب دا سویم چکا عوامی گوری ہوئی دی من گوری خود مولا سے پلاس کی چیو مالا خود بیلکل خون نہ راکی خبا کے گئی بانی تم را کٹا بلا الاس کی نولی تسبیح زمان دا لاس او غرزولی موبیل راکو قد حرام چودی دا انگریزان نہیں دی دا دیر ران دی کر ننا تے مرگری خبر کولا ہوئی کله چې د مسلمانانو د ځمکې نه د حکومتونه ختمېدل وای دا د انګریزانو وزیر دفاع یو ښځه وه هغه وخت کې وایي هغې نه چا تپوس وکړو چې تا دومره د عربو دا ځمکه د ځان لاندې تصرف لاندې راوسته دا تا دا تجربه د چا نه حاصله کړې وه
هغه ورته ویل ول داسې چل دی چې دا خبره ډېره عجیبه خبره ده. وایي څنګه؟ وایي ما د مسلمانانو د پیغمبر سیرت لوستلی دی. څه مې لوستلی؟ کله چې سرداري کونین دنیا نه لاړو مور د مومنانو سور زبا دیو لګولې ده د سرداري کونین په کوټه کې توره پرته ده. وې سبحان الله د سرداري کونین په کوټه کې زغره پرته ده د سرداري کونین په کوټه کې ډال پروت دی. د انګريز وې ما د دین واغسته چې مسلمان په موږ باندې ځکه هر وخت غالب دی چې د دوی پیغمبر دوی له تعلیم ورکړي چې جهاد دپاره هر وخت برډي اوسېږي کور کې بستا توروي کور کې بستا زغروي کور کې بستا ډالوي. موږ د هغې پیغمبر په عمل باندې لاړو اسلحه هم جوړوله او مسلمانان هم فحاشۍ کې پرېښودل. دوی ته هم نوې نوې ویډیوګانو رالیږلې. دا ویډیو وګوره دا تصویر وګوره. مسلمانان لاړل په دې غم کې مبتلا شو. موږ له ټیم میلاو شو کلم چې ورباندې شروع وکړه نو ډومې به دا مولیان شیخان وویشتل. دا ډومبې مولیان شیخان ورته ختم کړل چې تاسو خو زی ورکېږئ تاسې ولې داسې دا خبره نه ښکاره کوله. قرآن وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. زه د ډاکټر قدیر خان ته دعا کوم هر وخت پس ورته دعا کوم چې هغه یو توره خو کړې که نه موږ له پوزه جوړه کړې ده. صحیح جوړه کړې ده پوزه یې جوړه کړې ده. قسم دی په دې خلقو باندې چې اور بل دی په دې بل دی چې دوی سره ولې دا سیز دی دا د دوی سره نه وي دا د موږ سره وي. موږ نه دا زموږ سره خایږي. قرآن موږ ته وایي الله دې زموږ استاد سي. د ټولو اسلامي ملکونو ساینسدانان په دې خبره باندې پوه کړي چې د ټولو نه اعلی جهاز جوړ کړي د ټولو نه اعلی اسلحه جوړه کړي د ټولو نه اعلی زموږ دپاره د حفاظت اسباب برابر کړي. دا په هغوی باندې لازم دي. موږ ورته دعاګانې غواړو او که ضرورت راځي موږ ټول به ورسره تیار یو انشاءالله. نو غرض مې دا دی چې کله موږ وایي د پیغمبر سیرت وکتو د هغې په کوټه کې اسلحه وه. دا په موږ نه چې دا ځمکې ونیولې هغه ټول 1,40,000 کسانو 1,40,000 صحابه او په ټوله دنیا حکمرانان شو. دا وجه دا وه موږ نن لمونځ د لمونځ په طریقه نه دی په ایمان یو دا به څه عبادت وي. زما پلار مړ دی ته زما جنازې له راغلی او پیزار دی په خپو دی په تکبر ولاړې. زما د پلار د بخلو خو زما ورسه امید پیدا نه شو چې به خدای وبخي چې ستا غوندې سړی ورته ولاړي. های های قسم دی نن زموږ د منځونو نقشه بدلیږي ورو ورو. ما خو ځکه دا خبره چې مسافرو داسې لم درخواست دی چې یو خپله د 1400 کالو را روانه نقشه مه بدلوئ او دغې مولیانو ته د خدای اسماء حسنا وسیله کوم چې د خدای د اسماء حسناو نه حیا وکئ. عوامو ته سستې مه ورکوئ عباداتو کې ورته ښکلې خبرې وکئ چې یروره که ته 40 سجدې ولکې الله رب العالمین به دې د اتیا تقریبا د لکونو ګناهونه به دې الله معاف کی. نو کوشش کوئ چې خلقو له ترغیب ورکوي په اعمالو صالحو سره. خبرې پورې خبر را یادېږي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال لږ قرض پکار دی پیسې. هغه ویل پلانکي صحابي ته لاړ شه ابه درکړي درته. وایي ډېره ښه ده. دې لاړو هغې پسې چې ورغی ورته وایي زما لږې پیسې پکار دي قرض راکړې که د خدای پر رضا یې راکړې خو تا ته راغلی یم. دا یې زړه کې اراده وه چې زه به ورته خبره څنګه کوم. نو دې اواز شور واورېدو کور نه شور را ووتلو. کور والا ته وایي دا غوړي دې ولې ډېر اچولي دي دا غوړي دي ترکاري کې ډېر ولې اچولي دي. دا سړی بار ولاړ دی چې خدای پاکه دا څه مسله ده. هغه د کور والا سره په ترکارۍ ورانه ده چې په ترکارۍ کې دې غوړي ډېر ولې اچولي او ما ته نبي علیه السلام وایي چې لاړ شه د هغې نه څه وغواړه پیسې وغواړه در به کي درته دا ماله څه صدقه راکړي چې د خپلې بیبي سره یې دغه حال دی. زموږ زنانه دې هم الله دینداره کړي. او پکېږئ ما ستاسې زنانه زموږ دا سره خویندې دي موږ داسې نه ویو
خو زمونږ ماحول لږ ټیک نه دی ذهن به ورته جوړو ښه ښځې له به د دین ذهن جوړه دینداره یې جوړه کا دا به داسې مور جوړېږي انشاءالله چې د بچي د مانځه په وخت کې به ورباندې کمبل نه اچي ورته به وي پاس شه پلار دې مونځ وکړو ته هم مونځ وکړه شابه پاسه الله دې زمونږ بیبیانې دینداره کړي وایي دا صحابي راغی اوس بار ولاړ دی سوچ کوي چې خدایا دروازه خو مې ورته والې ده خو کور کې شور دی خو زه اوس د نبي علیه السلام حکم دی رد کوم یې نه بې دروازه وټکوله په منډه باندې سړی راووته څوک یې خیر خو دی ورته وایي زه یو محتاج انسان یم امام الانبیا ته لاړم امام الانبیا مبارک دلته رالیږلی ما خدای دې موږ او تاسې کمسلو خلقو ته نه محتاج کوي ګورې ووایه آمین او ما له خدا دعا ډېره کوي ځکه زما په سر دا لوی بوج دی الله دې اسانه کړي اته نیم لکه د میاشتې خرچه برابري کړي نو خدای بس که داسې کي راځي چې بې غیرتو خلقو ته ودرېږم الله مې دې بلکل نه ورولي خدای دې مدرسه رانه والي بس بې غیرته سړي ته به نه وایه چې زما دا ضرورت دی غیرتی انسان ته ښایسته انسان ته د شرف او د نسب والا خاوند ته به وې بې غیرته سړي ته مه وایه مه چلوه زه دې مولایانو ته هم سوال کوم مه چلوئ داسې مدرسې چې دا دین دومره تاسې ذلیله کو دومره م رسوا کو مه کوئ داسې لازم خو نه دي دا د حکومت ذمواري ده هغه بیا چلوئ مدرسې په داسې سوالونو باندې مه چلوئ بس دی عبدالله ابن عمر دردم درته بیانوم آخره کې راځم خو دې صحابي خبره درته کوم چې ګورې اسراف به نه کوئ مقصد مې دا دی جامې ورته اخلئ هر څه کوئ ورته خو د شریعت د دایرې لاندې صحابي مې بار راووتو ورته وایي څنګه راغلی وایي د دوه کونو سردار رالیږلی ما زما ضرورت دی نغدو پیسو او ورته وایي څومره دې پکار دي دې ته جړه راغله په جړه شلو او ورته وایي ولې جاړې ورته وایي ای د خدای بنده ما سره ګپ مه لګوه پیسې مې پکار ورته وایي ته انتظار کوه دې دننه لاړ جولۍ ډکه راوړه ورته وایي په دې بس دا کار وشي که نه نور هم دومره شته دی چې درته یې راوړمه هغه نور هم په ژړا شو دې ته تپوس کوي ای د خدای بنده پیسې کمې دي چې جاړې وایي نه 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 وایي زما په صدقه باندې ناراضئ وایي نه 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 وایي زما په ادا کې څه نقصان شوی دی په هغې خفئ وایي نه 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 وایي زه رستر عالم تاخیر مې کړی په دې خفئ وایي نه 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 نو په څه خفئ جاړې ولې ضرورت دې پوره نه چې درته یې راوړمه ورته وایي په دې باندې جړه راغله چې د خپلې بیبي سره د ترکارۍ په غوړو باندې جګړه کې او ماته په جولۍ باندې پیسې راوړې دا څه وجه ده ورته وایي ای د الله بنده تا ته پته نشته قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تسرفو الله وایي اسراف مه کوئ زما بیبي غوړي ډېر اچولې دي کیدای شي زما د ګاونډي په ترکارۍ کې دومره غوړي نه وي نو پکار دا دی چې زما د ګاونډي ترکاري او زما یو شان وي نو ما بیبي ته ویلې ای بیبي ستا بچي د هغې ګاونډي د بچو نه بهتر نه دي څنګه چې د هغوی طعام دی تا پکې غوړي سیوا کړل نو وایي ښه په دې خبره باندې وایي او ای د الله بنده ما چې تا ته چولۍ راوړله دا په دې وجه باندې تاخیر مې ونه کړو چې د دې به ضرورت وي که زه پیسې شمارمه په دې به ټیم ولګېږي هسې نه چې جناب رسول الله خفه شي دا مې در همداسې بې شمېره راوړلې بې شمېره مې درته راوړلې آی های عبدالله ابن عمر دا د هغې مدرسې طالب دی ملګرو ته وایي ای د الله بندګانو تاسې تپوس دا وکړو چې دا څاروي ولي سترګو نه اوښکې روانې دي زه په دې وجه نه وایم چې زما د نفس لوی شي زه په دې وجه نه وایم زما دې د خدای په جاهو جلال قسم وي چې زه کله د شپې کور کې تلاوت کوم زما د ټولو څاروو جړا زه پخپله اورم تاسې کې داسې کسان ولاړ دي
چې پتا سي باندې بل اثر کړي ورنا چې کله د قران تلاوت کوما زما په سارو باندې زما په بچو باندې د غرنګي اثر کیږي عبد الله ابن عمر میو سری بچی ته اے بچی راش بچی راغ ورته اے بچیا ولید سترګي سری دی ولید بچی رنگ رو رو زړیږي اے بچی ما پوي کا اب بچے ورته اے ګران پلارا اے زما ګران پلارا اے د عمر رضی الله تعالی عنہ زویا زد عمر نو سیما و پلارا کله چې بلوغ ته رسیدلې ما زما دي د خدای په ذات قسم وي چې ما نه یو منظم بغیر جړه تیر شوی نه دی د قران کریم 6666 آیتونه دي اے زما ګران پلارا داس یو آیات ما لوستل نه دي چې ما الله ته جړلې نوي اے پلارا زما بسترګي څنګه سپینې شي اے پلارا زما برنګ څنګه ترو تازه شي چې چا سره د آخرت سوچ وي اب ورو لاندې کیږي موږ ورځ په ورځ باندې خکیږو ورځ په ورځ باندې او ټول دا وي خدای پاک حالات خکی حالات خو مو تا پوری دي قسم دې چې د پاکستان وزیر اعظم ته د ټولي دنیا دا غرونه د سونی کو جدا والا او ماما زوی کله د یو طرف نه خرڅو کله د بل طرف نه خود ډوړو ګرانی والله کې را باندې ختم شي دا به همداسې سختی کې وجه دادا چې موږ نه الله ناراض دي موږ د الله رب العالمین دین ته غاړه نه ده ایښودلې